او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 15 د جولای کال 2016 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې نړیوال سیمه‌ییز او همدارنګه د افغانستان هم خبر لرو او تاسو سره شریکو. په دې کې د ټرمپ په حساب د حوصلې متعلق چې حوصله د سره ورکړې ده او غواړي چې لوی حمله وکړي. آیا د حمله کولی شي که نشي کولی؟ د حوثیانو متعلق د ډونالد ټرمپ دغه کې چې هغه په کشتۍ برید وکړي نو قیمت به ایران ادا کوي. همدارنګه د ایران پر 15 ښارونو باندې د امریکا بریدونه، همدارنګه د چترال د لارې نه د پاکستان نه د یرغلګر او آشوبګر یعنی ورانکاری راتلل، د هغې وژنه د اسلامي امارت په پوځ په ذریعه، د ایران حمله پر بحرین او کویت او اردن او عراق او په دې ځایونو باندې، د همدارنګه د سیدآباد عراقچي څرګندونې په شنګای په کانفرانس کې د افغانستان په هکله په دې باندې خپل یو نظر لرو مفصل چې باید خپل پیغام ورته ورسو چې د نور په بلند پروازیګانې نه کوي، زموږ په امورو کې د مداخله نه کوي. همدارنګه د ایران ګواښ د امریکایي عسکرو د موجودیت په صورت کې د هغې خلکو ته چې د دې په شاوخوا کې اوسېږي، یعنې که چېرته د نظامي اډه ده یا د کوم هوټل کې دي یا کوم کور کې دي یا سفارت دی چې د خلکو منځ کې دی، د ټول ته خبرداری ورکړ شوی دی چې د امریکایانو نه لرې وساتي. ټول امریکایان زموږ هدف دي او هر ځای کې چې موږ دی وهو نو تاسو بیا باید مطلع اوسئ. د اسرائیل خبرې چې ویلي که د عربستان سعودي دوی په رسمیت هم وپېژني او ابراهیم کارډم امضا کړي، بیا هم ورته اجازه نه ورکړو چې اتومي بټۍ ولري. نو بس دوه خپې په یو موزه کې دي. همدارنګه د پزشکیان ځینې څرګندونې چې د بي بي سي لایف په نشریاتو کې په هغې تبصره وشوله، خبرې وشولې، هغه مې راخیستې دي، تاسو سره انشاءالله شریکوم. زما لومړی خبر د ډونالد ټرمپ د هغې څرګندونو په هکله دی چې د نتنز په کولنګ په سیمه کې چې د ایران نوې اتومي کوم بټۍ جوړه کړې ده او هغه اوس دوی ورته بهانې لټوي چې څنګه په هغې برید وکړي. او اسرائیل دا خبر نشر کړی چې 50% یورانیم غني شوي دلته تللي دي نو دې باندې باید برید وشي. او د ده لپاره امریکا ته خپل B1 او B2 تیاري راوړي چې تر څو دا ځایونه بمبارد کړي. وایي چې امریکا دا د غور لاندې لري چې یو قوي برید پر ایران باندې وشي او په هغې یو برید دغه دا دی چې په دغه کولنګ په سیمه په نتنز کې په اټومي بټۍ باندې باید اتومي حمله وشي، یعنې غټ اتوم نه، ټکنیکل اتومي بم ورته وایي، یعنې وړوکی چې صرف هغه دوی کوم هدف لري چې دا د بیخه وواسي ووهي یا چپی کړي هغې لپاره. دا د اسرائیل په برنامه ده، دوی ته ویلي دي چې اوله کې باید په د نتنز باندې بنکر بسټرونه میزایل باید استعمال کړو چې د B2 په ذریعه باندې استعمالیږي. دا د 80 نه تر 100 متره پورې ځمکې لاندې ځي. ډېر ځلې 80 مترو نه زیات نه وتلي، یو یې تلی وښکته 80 مترو پورې، بل یې چاودېدلی نه و، بند پاتې و خاورو کې چې ایرانیانو ویسته ریسایکل یې که، یعنې دا دغه دی. خو دوی اوس وایي چې دغه بنکر بسټرونه باید استفاده شي، پس له هغې نه بیا ټکنیکل بام اتومي بام پرې واچول شي تر څو دغه نتنزو یا فرزندې د اتومي بټۍ چې دي دا کاملا کینی او له منځه لاړې شي. دا د دوی یو پروګرام دی. همدارنګه امریکا دا خبره کړې ده چې که حوثیان په باب المندب کې په عربستان یا په بل هره کشتۍ باندې برید وکړي، د دې کشتۍ قیمت به ایران پرداخت کوي او دغه به د ایران نه اخیستل کېږي. او همدارنګه که ایران په تنګې هرمز کې کم کشتۍ باندې وار کوي یا کشتۍ د منځه وړي یا کم کس پکې وژل کېږي، د قیمت به هم ایران ادا کوي. او کمې پیسې چې د امریکې کې دي چې څه د پاسه 200 میلیارده ډالره دي، د دغې پیسو نه به د دغې قیمت به ادا کېږي او غټ قیمت به ورکول کېږي. د کشتۍ ته هم د هر نفر په وژلو په سر باندې، یعنې پس له دې د ایران چې هلته وار کوي دلته به امریکا د هغې د پیسو نه کموي او یو ورځ به داسې راشي ورته وایي چې تا
دغسې 100 دانې کښتۍ دې والې وې، دومره کسان دې وژلي وو، دا پیسې دې خلاصې دي او ته لا قرضدار هم یې. دا ډېر امکان موجود دی. همدارنګې سنکام دا ادعا کړې ده چې دوی په خپل پروني بریدونو کې بندر عباس، بوشهر، اهواز، جاسک، امیدیه، کشم، خرم آباد، خنداب، فیروز آباد او تفت سیمې دا بمبارد کړي دي او دې کې زیربناوې وهلي او له منځه یې وړي دي. همدارنګې ایران هم بیرته بریدونه کړي دي او د امریکا په نظامی اډو باندې چې په کویت کې، بحرین کې، اردن کې او د عراق په اربیل کې دی وهلي دي. بل خبر دا دی چې دا خبر ورکړ شوی دی چې د امریکا دفاعي راکټونه چې انټرسپټرز ورته ویل کېږي، انټرسپټرونه مخ په ختمېدو دي او دوی دا نه لري کافي چې دا کې. نو که دا ونه وي، ځکه چې دا د ایران د میزایلونو د ډرونونو په مقابل کې دوی استعمالوي او اوس وایي د دې نه ورسره کم پاتې دي. همدارنګې قطر د امریکا او ایران نه غوښتي دي چې مخکنۍ تفاهمنامې ته راوګرځېږي او هغه شي باندې چې توافق دی کړی او هغه ټول عملي کړي، بالخصوص د کشتۍ تګ و راتګ او ازادي تنګ هرمز. دا د ټول نه ډېر زیات مهمه ده. همدارنګې وال سټریټ ژورنال خبر ورکوي چې د ایران جنگ لپاره د ډونالډ ټرمپ حوصله سر ته راغلې ده او د نور په دغه دی یو دی غواړي چې یو غټه داسې برید وکړي چې ایران د خپو وغورځوي. خو مشکلات یې ورځ په بله اضافه کیږي او د نږدې د خپل د اسټابلیشمنټ د ادارې، یعنې د امریکا د ادارې د ټرمپ د حکومت د حلقو نه دا خبره ویل شوې ده چې اوس دی د ډیپلوماسۍ نه جنگ ته ډېر دغه لري، فکر لري، اما فشار ورباندې دیده دی چې د اسلحې کمبود سره مخ دی او په عین حال کې دننه د نظام نه ورباندې فشار هم دی. او بل حامل دا دی چې د ایران ته اوس د اوربند لپاره پیشنهاد وکړ، خو ایران دا ونه منه او ویل چې جنگ ته ادامه ورکړي ځکه په امریکا باندې نور اعتبار نه لري. نو دا هغه شی دی چې ډونالډ ټرمپ یې دې ته مجبوره کړی چې دا وایي چې ټوله حمله کوم، خو حمله په څه کوي نه لري. میزایلونه اسلحه ورسره کمه ده، هغه حمله چې دی غواړي هغه نشي کولی. نو بالکل وضع خرابه ده، نه د ایران کنټرولولی شي، نه یې خبره اوس مني او نه یې د سره هغه اسلحه شته چې پې برید وکړي. همدارنګې ایران خبرداری ورکړی دی هغه دغې ته ملکونو ته، عربي ملکونو ته، که خلیج فارس کې دي او که نور عربي په شرق الاوسط کې دي، چې که هغې کې فرضاً ټول ملکونه راځي، که مصر دی، که اردن دی، که فرضاً هغه سوریه ده، عراق دی، ترکیه ده، او که دی کې بحرین دی، کویت دی او امارات دی، دا ټول څه چې دي دې ته خبرداری ورکړی چې هلته کوم خلک د امریکې د اډو په شاوخوا کې اوسېږي باید 500 متره ځان لرې وساتي. 500 متره خو نارمل هم دی او نظامي اډې نه خلک لري ځکه امریکایان نږدې نه پرېږدي. خو دې مطلب دا دی چې هغه خلک چې په دې اډو کې دي او هغه خلک چې امریکایان وستلي دي، هوټلونو کې ځایونه نیولي دي، د ښارونو منځ کې کورونه نیولي دي، سفارتونه یې جوړ کړي، دا ټول ایران وایي دا زمونږ مشروع اهداف دي او دا پس نه دی وهو او موږ امریکایي هر ځای چې امریکایي هغه وهو. نو د ټولو ملکونو کې دې ته ویل کړي چې هغه ملکي خلک باید د دې سیمو نه لرې اوسي. دا خبرداری باید ټول ته ورکړل شوی اوسي چې دوی د دوی په نږدې شاوخوا کې ونه اوسېږي ځکه چې د دوی ژوند ته به ډېر زیات خطر متوجه شي. همدارنګې اسرائیل ډونالډ ټرمپ ته ویلي دي که چېرته ته په د سعودي سره یعنې سعودي ما په رسمیت هم وپېژني، سعودي ما سره ابراهام اکارډ هم امضا کړي، بیا هم زه د اتومي بټۍ اجازه ورته نه ورکوم او دا اجازه نه ورکوم چې دا جوړ کړي، که ته یې جوړ کړې زه پې برید کوم وهم. او ویلي دي د ابراهیم اکارډ خو پس له دې بېمانه خبره ده، دې ته ارزښت نه ورکوم. یعنې هغه نور هم چې پکې شامل شوي هغه هم دوړه شول ځکه چې دې ډېره سیمه اوس نیولې ده او نه غواړي دا سیمې خوشي کړي او نورو سیمو ته یې سترګې پټې کړي دي، اوس غواړي په دې رقم سره دا پټ کړي.
بل خبر دا دی چې د ایران و بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د شنګای د بهرنیو چارو وزراو په ناسه کې چې قزاقستان کې وه هلته د افغانستان په هکله څرګندونې کړي دي او مونږه مجبور یو ته د ځواب ورکو ځکه چې بعضې خو لا نه خوشحالېږي د هغه زمونږ ځواب په دې ده کوي تاسو تفرقه اچوئ فاصله جوړوئ وروره چې ته خبره غلطه کوې نو زه مجبور یم ځواب درکم نو ستا ځواب خو ما لازم دی زه خو نشم کولی دې مقابل کې دې پاره چې ته وایې چې دا ته راځې مداخله کوې زه به تا منې کوم هم نه نو سید عباس عراقچي وایي چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت چې د ټولو لپاره قابل د قبول اوسي او امن و ثبات او توسعه راولي او تروریزم له منځه ویسي او دا فراگیر حکومت اوسي همه شموله اوسي او ټول خلک په دې کې ځان وګوري اوس موږ ایران ته دا وایو چې آیا ایران کې همه شموله حکومت وجود لري آیا ایران کې په اهل تسنن ته کم حق ورکول کیږي آیا په تهران کې اهل تسنن کم مسجد لري آیا د دوی په کابینه کې یو اهل تسنن وجود لري آیا په پارلمان کې یو اهل تسنن وجود لري د کم همه شمول خبره کوي د کم حقوق خبره کوي اوس په ایران کې فارسی ژبه چې ده دا خو د اکثریت ژبه نه ده کنه دا خو 40% ده په 80% خلکو نورو باندې دا تحمیل کړې ده دا خو تحمیلي ژبه ده په افغانستان کې که پښتو ده دا خو د 50% نه زیات د افغانانو ژبه ده اما دلته ویل کېږي چې قومي ده او هلته چې خپله اقلیت دي په اکثریت یې دا دغه کړې ده هلته هېڅ خبره هم نشته دی موږ دا هیله لرو چې موږ افغانستان کې تاسو ګوتې مه وهئ که نظام همه شموله غواړو موږ به یې غواړو که افغانستان کې فرضاً حقوق ورکوو موږ به یې ورکوو که اسلامي امارت کې غلطي دی هغه به موږ اصلاح کوو ایران د موږ ته هدایت نه راکوي او نه د زموږ په امورو کې ګوتې وهي که موږ ایران ته هدایت نه ورکوو چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه ایران حق نه لري چې دا کار وکړي ایران خپله ستونزو کې دی ایران هم د اوس خلکو قیام کړی دی د نظام په مقابل کې دغه نظام چې دی همه شمول نه دی همهګیر نه دی ټول ملت ته ناراضي نه دی نو په دې اساس باندې موږ بیا هم ایرانیان ته وایو چې تاسو خپل امور ته متوجه شئ خپل کارونو ته متوجه شئ زموږ په امورو کې ګوتې مه وهئ او مداخله مه کوئ دا ستاسو په ګټه باندې نه دی همدارنګه د عمان یو هیئت د تنګي هرمز د کنټرول په متعلق خبرو اترو لپاره تهران ته راغلي دي او د حکومت سره به ګوري همدارنګه نتنیاهو یسرال کارتس خپل د دفاع وزیر ته قومنده ورکړې ده چې د فلسطینیانو په مقابل کې په کنارې غربي کې خپل عملیات تیز کی پرون یو وطن په کنارې غربي کې چې دا وسفیلی د محمود عباس حکومت دی په دې کې هلته کوم اسرائیلي راغلی و ظلم و دغه یې کوه هغه مجبور شوی و لاس اچولی و د هغې نه د هغې خپل ټوپک اخیستی و او 2 اسرائیلیان یې وژلي و نو د هغې په مقابل کې بیرته اسرائیلیانو په ټول هغه مجمع د عربانو باندې برید کړی دی په هغې کې 8 تنه وژل شوي دي 15 ټپیان دي او عملیات روانو او په حساب دغه یې کول ټولې وهلي دي او اوس یې ویلي دي چې د سیمې نه دوی پاکوي او دا سیمه خپل په کنټرول کې نیسي یعنی تر دې حده پورې دغه یو ظلم او بربریت روان دی همدارنګې د پزشکان د متعلق یو خبر د بی بی سی لایف په برنامه کې داسې نشر شو چې دی وی چې کوم نظریات او احکام مشتبه خامنه‌ای ورکي د هغې مخه احمد وحیدی د سپاه پاسداران مشر او ذوالفقار باقري د شورای امنیت مشر چې دی باقري هغه د مخه نیسي د جنگ خبرونه احکام بیرون روباسي د صلح او د دغې خبرې چې دي دا بیرون نه پرېږدي چې راوځي هغه مخفي کوي یعنی دی جنگ غواړي د صلح مسله چې د هغه ډب کوي او هغه پټوي چې دی باندې او بیا دا خبره هم کړې ده چې پزشکیان وایي چې د ټول واک د نظام د وحید احمد وحیدی او د باقري پر لاس کې دی دا دلته 2 باقري دي یو
علي باقر دی چې د رئیس شورا دی او بل باقری دی چې د شورای امنیت رئیس دی چې د دغې په عوض باندې راغی مقرر شو چې هغه کله شهید شو د هغه نوم مې هیر شو نو دی د هغه په عوض دلته کار کوي او دا قدرت وی ټول د هغوی سره دی په عین حال کې پزشکیان وایي چې څو ورځې مخکې د مجتبی خامنه‌ای سره یې لیدلي دي او د څه کم 2 ساعته یا 1.5 ساعت نه زیات په سیاسي امورو او په نړیوالو دی ورسره بحث کړی دی چې د هغې جزئیات توضیح نه کړل او هغه یې ونه ویلي. آخر خبر زما د نن ورځې د پاکستان نه د یرغلګرو د برید لپاره چې دا خبر زم بار ما څو میاشتو کې تاسو ویلو چې د پاکستان نه به کسان راځي او بدخشان ته به لیږل کېږي چې هلته ورانۍ وکړي. اوس خبر دا دی چې د چترال د سیمې نه بغاوتګر د شاه سلیم له لارې د بدخشان زیباک ولسوالۍ ته غوښتل چې ورداخل شي چې دغه صفري نقطه دی ډیورن لاین سره د توپخانې په سیمه کې 15 سرحدي لوا سره مخ شوي دي او هغې دا کسان د خپور راپرځولي دي او له منځه یې وړي دي چې په دې کې 15 تنه ټپیان 15 تنه وژل شوي دي او نور تعداد د دوی ټپیان دي او هغه په حساب دی نیولي دي. حتما تحقیق به ترېنه کېږي چې دی د چا رالیږلي دا ښکاره خبر ده پاکستان رالیږل د شاه سلیم د لارې نه او زیباک ولسوالۍ ته تېرول او دا د دوی برنامه وه چې موږ په دې باندې بحث کړی دی او الحمدلله اسلامي امارت د دغې جنایتکارانو مخه نیولې ده او دا هغه لنډغرو ته وایو چې تاسو خو غټې خبرې کوئ او په اروپا او دې ځایونو کې برنامې د خلکو ته جوړوئ چې فلانی د دې نه وباسم هغې نه څوک ایستی شي نه خبرې کولی شي نه کار کولی شي دلته هم تاسو خدای شرموي او هلته هم تاسو الله شرموي ځکه تاسو د الله او د رسول د ټولو قوانینو په خلاف ولاړستئ ستاسو په دین و ایمان کې شک دی په دې چې تاسو د لسان قومیت او د دې ته لمن وهئ هر هغه څوک چې عصبیت ته کار کوي رسول د خدای وایي چې هغه زموږ نه دی که څوک په ژبې په اساس کوي که د قومیت په اساس کوي که د سیمې په اساس کوي دا اصلا د اسلام کې ځای نه لري. که چېرته مسلمان وي د پردیو په لاس لوبې به نه کولې خپل وطن کې به راغلی وي دغلته دغه نظام نه ډېر خلک دي چې خوشحاله نه دي مګر هم غواړي چې عملا د خپل دغه نظام په مقابل کې دننه پکې اصلاح راولي او ټول خپل حق واخلي. د پردیو په لاس باندې لوبېدل د دې خاورې په نفع نه دی د همده لپاره دا ټول مردود شماري او هر هغه څوک چې راځي هغه چې وژل کېږي ملت پرې خوشحالیږي. هیله ده چې برنامه وګورئ خوښ کړئ دوستان سره شریکه کړئ تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم وما علینا الا البلاغ.